ملګري ملتونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 ښوونځي جوړوي. ملګرو ملتونو او طالب مشرانو موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې په زرهاو مکتبونه جوړ او فعال کوي. یونیسف به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه د پاسه 4000 غیر رسمي مکتبونه فعال کړي. دا موافقه وروسته له څو میاشتو بحثونو وسوه. یونیسف وايي امید لري چې دا موافقه به 12000 ماشومان احتوا کړي. په افغانستان کې 3.7 میلیونه ماشومان مکتب ته نه ځي، اکثره یې نجونې دي. ویل کېږي چې دا لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه او طالبان د تعلیم او تربیې په اړه یوې سترې موافقې ته سره رسیږي. د دې موافقې پر اساس به امریکایي او برطانوي خیریه مؤسسات هغو مکتبونو ته معاشات او پیسې برابروي چې د خلکو په کورونو او نورو غیر رسمي ځایونو کې فعال دي. د افغانستان د چارو مشهوره ماهره اشلی جیکسن وايي طالبان غواړي چې هم مکتبونه په خپلو سیمو کې فعال کړي، هم بین المللي کومکونه ورجلب کړي او هم خپلو خلکو ته دا وښيي چې طالبان د خپلو خلکو لپاره څه کوي. اغلی جیکسن وایي دا چې هغوی د ملګرو ملتونو سره موافقې ته رسیدلی دي، دا واقعیت دا هم ښيي چې هغوی کولی سي د مهمو بین المللي مؤسساتو سره پر هغو لومړیتوبونو باندې موافقه وکړي چې د دوی په سیمو کې زیات ضرورت ورته سته. یونیسف د دې موافقې تود هرکلی وکړ. یونیسف وايي موږ غواړو چې دا ماشومان مکتب ولري او تعلیم وکړي. یونیسف وايي طالبانو له دوی څخه غوښتي دي چې د دوی په سیمو کې مکتبونه فعال سي. په دې مکتبونو کې د نجونو مکتبونه هم شامل دي. د معلمانو معاشات به د بانک له لارې ورکول کیږي.